کوي نه او پر دې بنیاد باندې زموږ په مقابله کې نږدې هندوستان خپل ذمه دار ته مفته بجلۍ ورکوي، صنعتکار ته مفته بجلۍ ورکوي. نو چې مفته بجلۍ ورکوي دی هم صابون جوړوي، زه هم جوړوم، دی هم میک جوړوي، زه هم جوړوم، فلانی هم جوړوي، زه په دا ریټ جوړوم، دی په فلاني ریټ جوړوي. نو دا مارکېټ خو ما وګټم، زه خو به جړې سترګې کښېنم، ما خو یو شی نشو پات. نو ورونو مجلس دا دی د دې ملک چې کومه خرابي ده دا له دې څخه ده. دغه رنګه ورونو زموږ په ملک کې سخترینه ګراني ده، زموږ په ملک کې سخترینه بېروزګاري ده، زموږ صنعتونه بندېږي او دا رنګه بجلۍ نشته، د څښلو اوبه په پټه کې نشته، په ټکټرو کې راوړو، هېڅ انتظام، ګیس نشته، په دوبي کې لوډ شیډینګ دی، د ګیس نشته، بجلۍ نشته، روزګار نشته. په دې معنا او ګراني تر اسمانه رسېدلې ده او ته وایې چې خیر خیریت دی چونکې زه په فلانۍ کرسۍ ناست یم. نو ورونو خیر خیریت نه ده، دا سخته لویه بدمرغي دا راغلې ده. نو مثال په توګه باندې سړی راغلی دروازه یې وټکولو، نو د ډومو د ملا کور څنګ پر څنګ، نو ډوم هم راووتلی، ملا هم راووتلی. سړی ملا له مخاطب دغه سو، نو ملا پر غږ په سړي چې خیر دی، نو ډوم پر غږ بجای چې سړی جواب ورکړي، ډوم پر غږ و که خیر خو زما له دروازې له به ولاړ، دشنې بخشنه بې خیري ستا دروازې له ولاړ. معنا که اختر خوشحالي وای، واده وای، کوزده وای، خو زما هغه به ټکولی زه به یې نیولی. نو خامخا یو څوک مړه دي، یو غم جوړ دی چې ستا دروازې له ولاړ. نو ورونو مجلس بنیادي دا دی چې دا ټول غم د دوی دروازې له ولاړ دی، د هېچا دروازې له نه دی ولاړ. نو په دې کې هېڅ سنجیدګي نشته په مجلس کې، جهاني طور باندې موږ تنې تنها سوي یو، هېڅوک اعتبار نه راباندې کوي. نو دا ګردې خبرې او ورسره ګردې نوټ کړي له ځانه سره، موږ ملګري به په دې شیانو کې موږ به دا ګټو، موږ به دا میدان ته ځو. په دې ملک کې نن معاشرتي سخترین بحران دی، دروغ ویل کېږي، غلا کېږي، بېماني روانه ده، منافقت روان دی. دا ټولې سماجي چې کومې برایانې دي، دا ټولې موږ خدای خبر شی جوړ کړی، دروغ د مېړه وزر دي او سیمنټ په دروغو په اوبو پخېږي او دروغ په قسمو پخېږي. نو ورته لنډه سا او خدای تعالی ساده خبره درته کوي چې لعنت الله علی الکاذبین. بس مجلس خلاص دی، د خدای له جانبه خلاص دی. موږ به په منځ سره شروع کړی دی، په پاکستان کې شروع دی. نو چې خدای تعالی درته وایي چې زما لعنت دی، ډېر ګناهې ډېر غلط کارونه د انسان کېږي، خدای تعالی لعنت نه دی پر وایي. نو چې پر دروغجن لعنت وایي نو په دې کې به یو شی وي. نو ورونو زموږ مجلس دا دی چې دا موږ ته ګوري. نن په سواد کې جلسه ده، دې جلسې ته به دنیا ورغلي، دا ملک له بحرانو سره مخامخ دی. اخري خبره درته کوم، تاریخ دا وایي، دا لیکلي دي چې هندوستان او پاکستان چې څه وخت د فرنګي د تګ خبره شروع شوه، په هندوستان کې لوی بحث شروع شو په دانشورانو، په پوهانو، په سیاسیانو کې چې آیین څنګه آیین به جوړو. نو په دې کې د خلکو دغه دا وه چې آیین او فوراً آیین. دویم د جمهور حکمرانی، جمهوریت، دا هغه شیان دي چې هندوستان له بقا ورکوي او متحد بیا ساتي. که دغه کې موږ غفلت او کوتاهي وکړه، د جمهور ووټ یا حکمراني مو نه ومنله، فلانی شی مو نه ومنلی، موږ څه تاړي وو، موږ دا تاړي وو. مودي ول داسې ګټم هغه یې دونې نه وګټل، دونې وګټل. مودي وزیر اعظم دی د هندوستان او ناست دی، سیټینګ وزیر اعظم دی، ناست دی، د ده انډر الکشن کېږي. موږ به څه حال یو، موږ پر څه حال ولاړ یو. پر ځان په کار دی سړی فریاد وکړي چې ما دا نه کور، هغه لوی هندوستان، یو عرب، 40 کروړه انسان، څوک له وریجو مړ دی، نه د چا جمهوریت کمزوری دی، نه د میډیا پر ازادي قدغن دی، نه بل داسې بحران پکښې دی. 600 اربه ډالر زر مبادله سټورو سره پرته ده، شاید 200 ته ورسېدلې. او د دنیا 5م لوی اکنامکس یا معاشي طاقت جوړ شوی دی. راځي به 2م 3م لره د عام پیشنګویي ده